دا ښځه چې دا د نارینه امانت دی. خبره مې سر خلاص وکړه نس خلاص. دا باید د خاوند په غیب کې د خاوند د مال هم حفاظت وکړي او د خاوند د ابرو او د خاوند د عزت او د خاوند د ناموس هم حفاظت وکړي. فالصالحات قانتات حافظات للغیب بما حفظ الله. الله فرمایي چې بس ښځه باید صالح قناعت کوونکې او حفاظت کوونکې د خپل خاوند مثلا د مال او د عزت. دا ښځه چې دا د نارینه امانت دی. خبره مې سر خلاص وکړه نس خلاص. دا باید د خاوند په غیب کې د خاوند د مال هم حفاظت وکړي او د خاوند د ابرو او د خاوند د عزت او د خاوند د ناموس هم حفاظت وکړي. خو زموږ زنانې چې دي چې دغه زنانې د خاوند دا لږ تکلیف و دا تور مخ دا تور لاسو ته وګوري، دا په کور کې دا شان دا ډوډۍ و دا ټماټر و دا پیاز و دا یعنی دا زنانه که وغواړي دا د خپل خاوند نیمۍ سرمایه بچاوه او که دی ورو د خالي ماچی پخوي دغونې غوړي ور اچولي ماچی پخوي نیمۍ برا ور واچوي چې هر شی پخوي بس هسې ګډې وډې ویي و دې ته نه ګوري چې دا زما خاوند په څه حالات وګټلي د مال حفاظت یې نه کوي بس چې وایي که نو هغه یې وکړه. او د خاوند په غیب کې ګوره چې خاوند دلي ښه پرده کوي ښه مثلا نه د غیر محرم سره روغبړ کوي نه ورسره بانډار کوي نه ورسره دغه کوي هلته د خاوند په دبار کوي لیکن چې هسې د خاوند سترګې پټې شولې بس بیا دا ده او دا بیا پردګي. او په خاصه توګه چې کله یو زنانه د پلار کره راسي ګوره د خاوند په کور کې خو زموږ زنانه د پابنده ناسته وي نه در کور وځي نه یو ځای بانډارونه کوي نه کیسې کوي لیکن چې د خاوند غیب شو یعنی غیب دا دی یو خدای چې خاوند پر سفر راغی یو دا دی چې ته پر سفر راغی د پلار کره راغی چې د پلار کره یو ښځه راسي بس ته چې وا د مچ د جیله رایله سوې ده نن په آب سره روان نن په آب سره روان نن د هغه کلي کې واده سوی روان نن د هغه کلي کې کوزده سوی روان نن د هغه کلي کې روان بس چې سار شو دا د سپین سرې جاڼۍ ده بس د مخ سوله بالا روان دي یا پر آچوک ګرځه په آچوک ګرځه په آتکان وځه په آتکانو نه وځه نه دی بس خو چې راغلی نه وي نو دا خو اول وار د راغلی د جوړې تیاري بس کالي رانیسه ګرد د ورځ دا بوډۍ د مخې او دا په پسې حالانکې د رعا ساته به په رشتو لعنت چې دا برته کور چې ته د پلار کره رالی هم ستا اختیار ستا د خاوند که د خاوند بغیر اجازه چې یو خواته د پلار بل خواته د مور روانې دی چا کره ځې را ستا د وخته لعنت چې برته راځې. زه ولا زمون زنان ته وایم چې ګوره تا ته اکا ډوډۍ کړې ده تا ته ماما ډوډۍ کړې ده تا ته عمه ډوډۍ کړې ده تا ته تروري ډوډۍ کړې ده یا ډوډۍ سره کې وایي خولاڼه ده راغلې ده نن هلته بوځه نن هلته بوځه دوی شپې د پلار سره نه وکړي لکه په ګشتو ځای کې نن د ماما کره ډوډۍ ده نن د اخښ کره ډوډۍ ده نن د پلاني کره ډوډۍ ده بس وځه نه وځه دوی ولاړ شه او دوی ولاړ شه. زه ورته وایم ته خاوند له ټلیفون ور وکړه دا ورته ووایه چې ما د اکا ډوډۍ کړې ده ستا اجازه ستا او که که اجازه درکړله خو ټیک دی که اجازه نه که در چې ووتې لعنت دې راسره خو دا زموږ زنانې دومره جاهله وي او هلته لعنې هم دغه کړې اوس دته به هم بس مېړه دی مېړه دی ګوره نو چې الله در مېړه کړی دی الله در خاوند کړی دی هغه ذات دا فیصله کړې ده چې ته باید په غیب کې د ناموس او د عزت او د مال حفاظت وکړې الله پر دې تا ته مرتبه او درجې درکوي نو ته څوک چې دا کیسې